الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دا نبی علیہ السلام نو باز خلق تپوس کو چې الله کم ځای دی. بعض خلقو با اسې د سپکاوي په بنیاد تپوس کو او بعضو په حقیقت کې هم تپوس کو. ځکه انسان چې الله پیدا کړی دی د دې انسان نه غیر چاپېره خدای پاک ډېر د دنیا مصیبتونه او تکلیفونه او بیماره او د دنیا د مصیبتونه دا خدای پیدا کړی دی. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام صحابو ته یو ځل یو نقشه واچوله، یو اوږد خط یې راښ کړ، اوږد خط، او بیا غیر چاپېره هغه د اوږد خط نه غیر چاپېره یو څلور ګوټی دی چار دیواري غوندې یو خط راتاو او چې کوم هغه اوږد خط و نو هغې ته یې داسې واړه نري نري نور خطونه راښکل. لکه مثلا د دې جومات نه د دې دیوال نه چې یو خط داسې هغه دیواله پورې راکاږم، دا خط خو په دې دیوال کې دن نه دی، بار نه دی، او بیا دې خط ته داسې وړې وړې کرښې راکاږم. نو صحابو ته نبی علیہ السلام او فرمایل وی دا اوږد خط د انسان مثال دی، د انسان دی، او دا غیر چاپېره څلور ګوټیز خط چې دی دا چار دیواری دا د اجل دی، د عمر نیټه ده، د مرګ دی. او دا چې کوم په دې منځ کې دی اوږد خط ته دا واړه واړه نري نري خطونه دي، دا د دنیا دا مشکلات او دا غمونه او پریشانۍ دي. نو د انسان تلاول یو پریشانی راځي چې د انسان به ملک خدای ته بچ شي، نو بل مصیبت ورته راځي نو د هغې نه هم بچ شي، نو بل مالی مصیبت راځي، نو بدنی مصیبت راځي، نو د زوی مصیبت راځي، د بېعزتۍ مصیبت راځي، د ښځې راځي، د دنیا دا پریشانۍ او بیماری او افتونه راځي او د انسان له ټک ورکوي خدای ته بچ کېږي. نو وی کېدی شي چې دا واړه واړه خطونه دا واړه واړه ټکونه یې مړ کړي، خو که د دې ټولو نه بچ شو دا څلور ګوټیز خط غیر چاپېره چې کمتاو دی دا بوډاوالی او دا اخیري مرګ او دا نیټه د دې نه خواړو بچ کېدی نه شي. نو انسان که په دنیا کې پیدا دی نو یو خوا په دا افتونه راځي، په مور راځي، په ښځه راځي، په ده راځي، په بچو راځي، په مال راځي، بیماری راځي، درد تکلیف دا مصیبتونه. بل طرف ته دنیا کې انسان له خدای خوشاله مقرر کړي د انسان چې دې ته ګوري چې دا هغه بل سړي بچي دی او زما نشته نو هغې ته وپسخېږي، دا هغه مال دی او زما نشته هغې ته وپسخېږي، دا هغه کور دی او زما نشته هغې ته وپسخېږي، دا هغه موټر دی زما نشته هغې ته وپسخېږي، دا هغه بنګله د زما نشته هغې ته وپسخېږي، دا هغه د دنیا د ژوند خوشحالۍ دی او زما نشته لکې وپسخېږي. نو دا دوه څیزونه الله دنیا کې پیدا کړي د انسان دپاره، غمونه او پریشانۍ او خوشحالۍ. دی به څه کوي؟ دی به په دې ټولو څیزونو کې الله ته رجوع کوي. لکه ایمان زمونږ دا دی چې دا کمې پریشانۍ دي، که د مال دی او که د بدن دی او که د ښځې دی او که د بچو دی، دا روستم الله دی، لرکی بیم الله، بل څوک یې نشي لرکولی. او چې څومره خوشحالۍ دي او دی هغې ته پسخېږي، دا خوشحالۍ دې خلکو له ورکړې الله دی، اخلي به الله. نو فطری تقاضا ده چې د انسان په زړه کې الله ته رجوع پیدا شي. دی به څه وایي؟ خود چې د باندې دا مالی پریشانی راشي دی به الله دا رانه لرکې، بدنی راشي الله ته به یې لرکې، د بچو راشي الله ته به یې لرکې، د ښځې راشي الله ته به یې لرکې، د دنیا ذلت او تذلیل راشي الله ته به لرکې، او چې دې هغه د پسخېدو څیزونه وویني دی به بیا الله ته رجوع کوي، خدای دغه مال راکې، خدای بچی راکې، خدای ښځه راکې،
خدایا نیک فرزند راکې او خدایا د دنیا عزت راکې. نو په دې ټولو سيزونو کې بچا ته رجوع کو؟ رب العالمین ته، الله ته. نو بعض خلکو په سچ سوال کو، وی دا خدای کم زید چې مونږ ته دا پریشانې لرکول غواړو او دا خوشاله اغشتل ته غواړو او چا به ټوکې مسخره ملنډې کولې. نو قران شریف کې الله آیت نازل کړ، واذا سالک عبادی عنی فانی قریب، چې زما بندگان تا نه زما متعلق تپوسو کی چې الله کم زید چې مونږ ته سوال وکړو، پریشانی لرکا او خوشحالی راکا. نو فإنی قریب، الله وی زګوري نږدې هم لري نه ما. دا سنیم چې ما ته څوک چغه وای او دې زله د چغه واو نرم. دا سی نشتا چې ما ته څوک आवाज وکي او د تلریم زی आवाज واو نرم. دا سی نشتا چې دروازه اورم د شپې نه اورم. دا سی نشتا چې د مالدار اورم د غریب نه اورم. دا سی نشتا چې د مولا اورم د امین اورم. دا پکې فرق نشتا. دا ارچا आवाज چې کلم ما ته کوي فإني قریب زنزدې. بس فیصله ختم شو. نحن اقرب الیه من حبل الورید. بل الله فرمایي وستا شارک چې څومره تا ته نږدې دی د دین هم تا ته زیات نږدې ما. اوس دا شک لال اوت چې خدای به زما خبره اوري کبه نوري اوري. دا سوچ ختم شو چې یاره زب دنیا کې با د مولا باوري د غریب بنوري نه د دواړو اوري، د مالدار به اوري د غریب بنوري نه د دواړو اوري، د غریب به اوري د مالدار بنوري نه د دواړو اوري، د بیکس او د مظلوم به اوري او د ظالم بنوري د دواړو اوري. اوریدل د دواړو کوي رب العالمین. دا فرق په الله کې نشتا. فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی. الله سوی اې زما خبره ویومنه دی بندگانو ته دی وایه چې زما خبره چې زور ته سویم زما خبره اومنی په ما ایمان لري. بس دا نه غلار ده. زما دوستانو چې الکل الله نږدې شو ستا پټ پنا ارسه الله ته معلوم دی. نو دا حاجتونه پورا کون کې څوک شو؟ بیا الله شو. حاجت روا حاجت پورا کون کې الله دی او پیغمبرانو صحابه او ټولو خلقو چا باندې چې سخت او تکلیف راغلی دی دا فرق پکې نشتا. نو سوال او زاری او جړاګانې د پروردگار ته کړی دی او الله بیا منل هم دا. سلطان صلاح الدین ایوبی دا یو زبردست نیک بادشاہ تیر شوی دی او د انګریزانو په سترګو کې اوس هغه یو غیره صلیبی جنگ دی ورسره د عیسایانو سره مخ دی او سبا جنگونه شروع دي او د دنیا علاقه د عیسایانو نه قبضه کړی دي. دا سیمنه چې غني یو علاقه قبضه کړی دا فاتح د بیت المقدس دی. هغه بیت المقدس چې زمون په لاس کې نه دی او د هغه د يهوديانو په قبضه کې دی. په شپېته جربه کې بیت المقدس جمعات شپېته جربه کې او دا صرف دنه جمعات په شپېته جربه کې دی. دا غینا بار د گاڑو د ودرولو پارکینګ زینا او دا غینا بار چې کمی چار د کولاو میدانونه دي هغه زیاتی خبره ده. او پښپو تو جربو کې جمعات ته او په داسې عجیبه نقشه باندې جوړ شوی دی چې دا غیر کم محراب دی دا د یو بوټینا د یو تنی د کجوري د یو بوټینا جوړ شوی دی او پاغه کې نه پیوند شته او نه پکې ټانک شته. دا سه عجیبه جوړ کړی دی. لکه خامخا دومره غټ محراب کې سړی جوړی نو لرګي او ځای کې نو میخونه پیوي یا لرګي او ځای کې نو سلوشن پیومږي او پاغي باندې یو بل سره پیوس کی نه پدې محراب کې پیون نشتا. دا یو لرګي دی پاغي کې جوړ شوی دی او ناشنا طریقه باندې چې داغه کم اوس خدا دا ټیلونه دي په کارخانو کې جوړيږي نو قسم قسم نقشې په پازه خلک جوړي. اخو کارخانه نه وی په زمانہ کې اوس خو ماربل دي او لګیا دي صاحب په ماشینانو باندې اواري او قسم قسم رګونه پکې روباسي. دا خو په زمانہ کې نو هغه چې کم ټیلونه په دیوالونو لګول دي خدای خبر چې الله ولا څه دماغ ور کړیو او څه عجیبه مصنوعات په دغه زمانہ کې. بعضی سيزونه سړی حیران شي لکه احرام مصر تاسو کې چته لاله یا په کمپیوټر باندې او قتل نو احرام مصر چې کم دیوال والے شوی دی نو سړی حیران شي چې هغه په کومه نقشه غ دیوال جوړ شوی دی او په هغه کې کم غټي غټي تیږي جوړې شوی دي او تبه چې د سر تر ادمره غټي غټي د اتی عمره او د خوان عمره د تیږي خېجول چا دي. دا دنیا یو وخت کې
په ساينس په بنیاد یو ترقه ته رسیدلې ده، د ساينس په بنیاد یو انتها ته رسیدلې ده، لیکن بیا خدای پاک هغه علاقه تباہ کړی دي او هغه اسباب چې څومره دي هغه خدای ختم کړی دي. نو دغه صاحب به تاغه چې کم ټیلونه لګولې دي او ته مخامخ ورته ګورې نو تا ته به خشتخ کولې ټیل بره تخکاری، خو چې معمولی ورته لږ پترس شي نو د سلطان صلاح الدین ایوبی تصویر پکې ښکاري. هر یو ټیل یو نه چې لږ پترس ورته ګورې د هغه تصویر به راته پکې ښکاري، او چې نیغ مخامخ ورته ګورې نو صفا ټیل به راته ښکاري مزېدار خشته. اوس صاحب یهودیانو په قبضه کې هغه جومات اخیستی دی، نو څه چلی ورسره کړی دی؟ نو په دامیان لی نیم کړی دی، حسن یې والا ختم کړی دی. نو په نیم ځای کې یهودیانو خپل عبادت خانه شروع کړې ده او هغوی پکې لګیا دي خپل عبادتونه کوي، او نیم ځای جومات مسلمانانو ته پرېښی دی. غټ نیم قبضه خو ټول د هغې دی، ځکه علاقه د هغې په قبضه کې ده، خو جومات یې په مین نیم کړی دی. په نیم کې د هغوی عبادت خانه ده، راځي پکې خپل عبادت کوي، او نیم مسلمان ته پرېښی دی. او مسلمان هم چې د هغوی څوک خوښ یې جومات ته یې پرېږدي، او چې څوک یې نه خوښ نو جومات ته یې نه پرېږدي. دغه سلطان صلاح الدین ایوبی چې د انګریز په تاریخ کې د ایوبی په شان سړی نه دی تیر شوی. هغې وایي که زمونږ دا تهذیب او زمونږ دا یو وخت کې صلیبي جنگ لا شکست ورکړی دی، نو هغه واحد د مسلمانانو بادشاه دی سلطان صلاح الدین ایوبی. نیک سړی و، د شپې به خدای ته جلل. نو یو ځل ورته اطلاع راغله په د جنگ کې د جاسوسان وي، او جنگ کې د جاسوس چې نی نو جنگ ته نشي ګټلی. نو د جاسوسان خوارو جاسوس ولا راغی وی چې دغه انګریزانو او عیسایانو ستا خلاف یو غټه بحری بیړه را په مخه کړې ده، او په هغې کې دومره جنگي سازو سامان دی چې ته مقابله نشي کولی. د چې معلومات واغېشتل نو خبره ټیک وه، او د دې به زه څنګه مقابله کوم. نو څه چلی وکړه؟ لاړ جومات ته، او چې جومات ته ماسخوتن وردن نشو نو خدای ته جړه شروع کړه. ګوره یقین هم دقه دی، اذا سألك عبادي عني فإني قریب. دا تصور چې الله زه ته ماته ډېر نږدې یې، قسم دې د پلار مور د خپل شارګ نه زیات ته ماته نږدې یې. او دا دې لپاره و چې د ته نږدې ما چې تم دا سوچ محسوس نه کې چې خدای به یو وخت کې زما دعا اوري او قبلی با، او بل وقت کې به نوري رانه لرې دی نه به قبلی، نه هر وخت درته نږدې یم. شا به جاړه ماته چې دا دعا دله قبوله کړه. نو ماسخوتن جومات ته ننوته او ټوله شپې الله ته جړاګانې وکړې چې خدای زه خو ستا د دین دپاره لګیم. زما خو انګریز سره د پلار دشمني نشته، ما پلار خو یې نه دی وجلی، زما نیکه خو یې نه دی وجلی، ما نه خو یې ښځې نه دي بوتلې. زه خو ستا دپاره انګریز سره لګیم او جنګ کوم، ستا د جومات دپاره لګیم او جنګ ورسره کوم، او ستا د دې مسلمانې ځمکې دپاره لګیم او جنګ ورسره کوم، او د مسلمان د خور او د بچي د عزت دپاره لګیم او جنګ ورسره کوم. او خدای ما چې څومره وس دی هغه کړی دی، او باقي د دې بیړۍ طاقت نشم لرلی. دې کې به الله ته مدد کې. ټوله شپې خدای پاک ته وجړل. نو جړا کې خو کمالي که نه. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غزوه بدر کې مسلمانان 314 دي او کافران زر دي. مسلمانانو سره پشمیر 8 توري دي او کافرو ټولو سره توري دي. نو 8 توري د زرو تورو مقابله کوم ځای کولی شي؟ مسلمانانو سره 2 سونه دي، 2 او مسلمانانو سره اویا او خان دي، هغوی سره 200 او خان دي، ټولو سره زغری دي. مسلمانان خو د جنگ په نیت د مدینې نه نوته، هغوی خو د ابو سفیان تجارتي قافله یاروله چې هغوی باندې دوړه تپکه وکړو او مونږ ته په امن شو، وطن مو ته مکه پرېښه او د مدینې ته تېرالو، او بیا دا ظالمان مونږ نه پرېږدي. کله به د مکې کافر راتلل او د مسلمانانو په چراګاه باندې به اور بلو، کله به پښتونه ولسېدل، او چې کم کمزوري مسلمانانو په مکه کې نو په هغې به هم ظلمونه کول. نو نبي علیه السلام د جنگ په نیت ونه وته، هغه دې دپاره لاړ چې د دوی یو تجارتي قافله د ابو سفیان په لاره راځي، هغه د ګویا راو. نو کافر به پیشي چې که مسلمانان مونږ تنګو، خو دوی خو زمونږ تجارت بندوي، او به یېرېږي. په دې نیت وتیو. نو ځکه ورسره 8 تورې او 2 سونه او یو خان، باقي څه نشته. میانس کې د ابو جهل د زرو کسانو لښکر راغی مسلح.
او دومره غي زړورو د ابو جهل لخر چې هغه د قوم ته وی دا خو لږ خلک دی وسله ورسره نشته نو جمدي به نیسو مسلمانانو یادو ګوره اووی مړې نه کې جمدي به نیسو مکې ته به بوزو نخرې به پې کوو وته پته و چې په اته تورې او ټول د کجورو ډانګونه دي د کجورې ډانګ او اته تورې زما د دې ټول لښکر د زرو مقابله کته کولی شي حضور پاک ته چې کله پته ولګېدله چې واقعي که خبره د اسباب شي زما سبب نشته کم که خبره د طاقت شي نو 313 وغزر که خبره د وصلی شي وصله د ما نشته د هغه شته نو د یو سفر صحابه و نبی علیہ السلام له جوړ کړو د سانګو سفر نو حضور پاک هغه سفر ته ننوت نو ټوله شپه الله ته درخواست شروع شو اذا سألك عبادي عني فإني قريب اوس پیغمبر خو خلکو ته وایي چې الله نږدې دی نو خپله ورته پته شته که الله ته درخواست ټوله شپه صحابه وي مونږ خوبونه وکړل د شپې چا څوکۍ وکړې او حضور پاک ټوله شپه پروردګار ته جړاګانې وکړې او بیا جړام عجیبه اوهو عجیبه جړا خدای ته لاس اوچت کړ څه وایي یا الله دا پوټې نه غوندې ډله ده را سره او دا مې محنت کړی دی 14 کاله په مکه کې او دا کال یو نیم په مدینه کې په دې 15 کالو کې مې دغه 314 ماشومان او دا بوډاګان دا مې را پیدا کړي جنگ کې عموما 15 کاله نه کم شرکت نه کوي 15 کاله یا زیات به کوي دغه مې پیدا کړي هغه کې مکثریت د نوجوانانو دی دغه بچی می پیدا کړی دي روحانی اولاد دا روحانی معشومان دا می الله پیدا کړی دي خدایا او یا الله بربند دي ګوره واقعي جامیم د ډیرو پکې نه وي څنګه دو صادر یا یو صادر به ځان نه تاو کړو پلاس به نیولیو چې عورت می د ښکار نشي او الله سپلیم د ډیرو پکې نشته اجزانان دي بے کسدي او خدایا اوږي دي ډوډۍ مور سره نشته او نار دي خدایا پدې لوګ او پدې نار او بربند توپ کې را سره راوتی دي لوی دشمن سره پروردگار مخ دي او یا الله کدا تا مړکل ګوره تر قیامت پورې بستانو مغشتو والا څوک پاتې نشي اے پر خدای ته جلا کوي ګوره زاره خدای ته شروع دي الله حضور پاک خپل نیاز بین لاسونه پروردگار ته مخ کړی دي او جاړي الله کدا مړ شو قیامت پورې استاد نو مغشتو والا په مخدز مکه پاتې نشي الله ما ذلیل کا وګوره خدایا ما دوی سره وعده کړی دا چې تاسو له خدای ګټه درکې خدای ذلیل مې نه کې الله رسوا مې نه کې شیب داسې وجلل حضور پاک چې د سر مبارک نه صادر پزما کلاندې پریوت ټول شپه جلاګانې وکړه حضرت ابوبکر صدیق راغی او صادر ورته په سر کا وی باس د الله رسول نور مجاله باس نور زاره مکوا بس ته په خپش ټوله شپه د خدای ته وجالل ور دینه سم معلومه شو چې دا بنو یو سړی چې دنه کې موزمه جت نشتا پیغمبر هم دادی جاړي ټول انبیاء چې دی موقع په موقع چې تکلیف راغلی دی خدای ته فریاد کړی دی د فریاد زې سوک دی وایا الله دی کله کله زم خدای شکر دې چته یعنی موږ دې بیکاسو بس کول موږ دې غریبانو بس کول موږ دې مسکینانو بس کول بیا کله خدای له فریاد اورېدو زه موږ بس کول نو چې دا سړی وجالي خدای ته او دا فریاد وته کی د انسان د علل ټکور شي دې زره د انسان له یو پټه لک ټکور شي او دا ټکور کیږي ځکه چې د انسان ته د الله د طرف نه یو مدد حاصل شي پدې جلال سپک شي ول سپک شي دا الله مدد راشي خدای زر انسان سره مدد کوي ډیر لره نه نږدې ور سره مدد کوي نو صادر مبارک د حضرت ابوبکر صدیق حسبک یا رسول الله بس ته خدای رسول نور سوالونه باندې بس نو حضور پاک ورودا خیم دا سفرنا او صحابه له خوش خبری ورکړه جبريل فورا را رسید حضرت جبريل فورا را رسید او نبی علیہ السلام له خوش خبری ورکړه بس الله خو یې نږدې مکنه دعا قبول شوا ستا دعا خدای قبول کړه سيهزم الجمع ويولون الدبر دي ته خدای شکست ورکي او تختیبا او ګټه بستای
او اللہ دا سے عجیب اعلانو کو دا زر کسان دی میرے گا زر فرشتے تیار را روانی دی 1000 اور زر فرشتوں کے دا 500 کمانڈر ان چیف بحضرت جبریل علیہ السلامی اور دا 500 جرنیل بحضرت میکائیل علیہ السلام 1000 تیار جنگ کے بشرکت دا سر کئی چی وہ نہ یرے گی دا یو فرشتے مقابلہ دوی نشی کولے دا زر و بددی پلار بو کی اور ورپسے با 3,000 شاتا نور ولاڑی 3,000 دا با قطعہ منتظری دا با اضافی لخکری دا با شاتا ولاڑی ولی یو پراپیگنڈا شوی وی کافرو لنور لخکر را روان دی 3,000 کسان کورز یو کافرو یا ولا را ولی وی کاغر آوستل 3,000 نوری دی او وی میارے گا 15,000 نوری ولاڑی دی دا حضور پاک ڈانش او دا سے شکست خدای پا بدر کرے کافر اللہ ورکا چے ابو جہل عطبہ و شیبہ و ولید او دا غٹ غٹ او امیہ غندے غٹ غٹ بلاگان پا کرو پردے دل مردار شو او یا مردار شو او یا تکلا کونی ول دان سر مدینہ تبوتل او باقی او تختے دل اذا سکعلک عنی عبادی فانی قریب اے دا ما محبوبہ چے کلم در نبندہ تپوسو کی چیزا مارب کم زیدے وی نزدے دے لرے نہ دے نزدے دے غریب تم نزدے دے مالدار تم مولا تم عوامی تم مظلوم تم ارچا تا نزدے دے میں یارے گا چھے اللہ نزدے شو یارا دسا شو سو ہم عقیدہ لگے پوٹے کمزورے دے کنا اللہ نزدے دے او دا لے طاقت خاوندم دے گورے دا دوم رغت طاقت خاوند دے یو زنانا پلارا باندے روانا دا معشوم بچے دے وسرا او دے پتی رودن کے معشوم بچے دے وسرا او پلار روانہ دا زنگل نپے یو شرمخ حملہ اکڑا زمری چه زمری شرمخ پہ حملہ اکڑا خو خطرناک حیبتناک شیر زنانا غریب من ڈکڑے چه من ڈکڑے معشوم دے بزمکا پریوت اگا شرمخ راغی معشوم کلک پا خلقیونے و پا منڈا شو نوز بسکے خدا دا چاہا معشوم پورنی کے تڑلے وغا کپڑے انیوا وی تختاو زنانا سکئی اللہ تا چغا کرے گورا ما در تا وقتی ہوئے چه سخت تراشی چاہتا با چغا وو اللہ تا سخت تکلیف را گئے بید خدا نے سوک لرکولی نشی اے مسلمانا دا دنیا اسباب بے استعمال ہے دارو میں استعمال کا دم درود میں استعمال کا صدقہ مورکا پدے اللہ خوشحالی کی دا دے دا پار دی چے اللہ خوشحال ہے شی او دا ظاہری اسباب دا خدای پیدا کری دی کہ خدای دا دارو خطا پیدا کری جوڑول پیتا کہ پدے میں اللہ خوشحالی گی نو پدے با خوشحال شی چی بیا چغلی والا فوراں میں بنی صدقہ باندے خوشحال شی پدے دم خوشحال شو دا دارو اللہ مقرر کری پدے ہم خوشحال شی چی دا ما پا خبر عملو کا اسباب استعمال کر نو چی خوشحال شو چغلی والا نو فوراں نزدے لرے ندے نو خد تکلیف پا غریب راگی کنا اذا ما دا معشوم بچے بو زما دستر گزالوان دا شرمخ چیر پار کی او دا ترتکی بہتا پا دازمکا ہوئی دا سوشو یا اللہ گورا بیا دا فریاد دے اللہ دے یا اللہ خوچوی یا اللہ نو فرشتہ پا زمکا حاضر آوا فوراً حاضر آوا او چراتلو سر یو انسان راغی فرشتہ دے انسان پا شکل او پا دی زمری یو چغا والا زمری دمرا سخ او یاری چی اغا معشوم پزے غرده و تختید اغا انسان اغا معشوم رو چت کا خوگم نو اغا خو ٹکلے نانی ولی ارونی نانی ولی خوگم نو معشوم رو چت کا مخد لیور کا خوری موری دا معشوم دیو خوشحالے نا و تجاری تسو کے زما بچے دے دا شرمخ دا خلینا نوالے علا روستا تب رسل سوکل زما زوی دے بچ کا معشوم دا اولی زوی دے بچ کا خوشحالے نا و تجاری او توید دا اللہ فرشتے ما تا چکل اللہ تا چغوالا عرش سرو ما عرش سر اللہ ویچ یو کس ورشے او دا دی زنانے امدادو کے میں اجازتو غفتو نو پا فرشتہ خود استر کی در اپنا مدر را رسی رالم مدد میں دا سرو او جیبا دے کی او بلتا کی دے یا وطاوی وی تا تا پتاو لگی دا چی دا مدد میں دے والے او که پتر تا لگی وی نا وی اللہ فرمائل چی او وقت کی دے خد ڈوڑے خوڑا نوڑے خلی تا دن نکڑی وا او دے کی سوالگیری آوازو که دا خدای پنو
دا الله په نوم خیر راوړي. دې ښځې وې الله د نوم نه قربان ما سره خو دې وخت کې بل څه نشته، همدغه یو نوړی ده. هغه یې د خولې نه واپس راوویسته او سوالګري له یې ورکړه. بلې خولې نه یې وویسته او سوالګري له یې ورکړه. الله وی زما په نوم یې یو نوړی سوالګري له ورکړې ده او د خولې نه یې رایستې ده زما په نوم. نو نن به د هغې بدل خلاصوم، د شرمه د خولې نه به نوړی وباسم او دې له به ورکوم. الله غیرتی دی ګورې ښه. نبی علیہ السلام فرمائی انا اغیر منکم واللہ اغیر منی، وی تاسو کے زیاد غیرتی زیما او اللہ زمان بیا زیاد غیرتی دی. نو چې غیرت څه ته وایي؟ چې ته چا سره ښېګړه وکړې څوک خوشحاله کې نو تا به خوشحاله ته ما خوشحاله کې او زه تا خوشحاله کړم زه به غیرت یم، او که ته ما خوشحاله او زه تا خفه کوم نو بیا به زه بې غیرت یم. ته د الله خوشحاله او خدای تا نه خوشحاله. اذا سألك عني عبادي فإني قريب. نو چې خدای ته چغه واله الله نږدې دی فورا به مني. نو سلطان صلاح الدین ایوبي ټوله شپه خدای ته چغې والې چې خدای ما سره خو هغه سامان نشته کوم چې دی انګریزانو سره دی، بیړه را روانه ده، د بیړې طاقت الله نشم لرلی. زما خو صرف کو کورسای جنگ نه دی، زما خو په مال او دولت جنگ نه دی، مال خو پلان نه دی وجلی. الله زه خو ستا لپاره جنګېږم، خدای د دې بیړۍ غم وکړه. چې شپې وجړل سهار راووت یو سړی والا د جومات نه مخه کې ورغی. ده چې ورته وکتل د هغه سړي مخکې څه نورانیت و، څه بل شان سړی معلومېده. نو سلطان صلاح الدین ته وایي بادشاه سلامت ولې پریشان یې؟ وایي ټوله شپه دې په جومات کې په جړا تېره کړه، چل څه شوی دی؟ وایي د انګریز بیړه را روانه ده، الله ته می درخواست کو د انګریز بیړه را روانه ده، نو ما سره طاقت د هغې نشته. هغه غیبي سړی ورته څه وایي؟ وایي دعا دې قبوله ده، د انګریز بیړه غرقه شوې ده، بیړه غرقه ده. چې معلومات یې واغېستل او لاړل، غونډه بیړه د سمندر دریاب چپو الوړې کړې وه، اسم پکې نو بل اسباب به استعمالو بے شکا، خو چغه به چاته وو؟ الله ته وو. او فإني قریب، الله وی زه نږدې یم. خدای ته چغه وها دا الله نږدې دی. دې کې دویم ټکی بل نشته دی، دې کې تاویل نشته. خدای ستا فریاد قبلی. او مانه که یو سړی یو شی وغواړي نو کله به را سره وي، ور به کم کله به ني ور به نه کم، او کله به را سره وي نو زه به ځکه نه ورکوم چې زه به یارېږم چې دله ورکم نو زه به څه کوم، بچي به مې څه کوي. او کله به یم که سبا زما ورته حاجت شو نو بیا به څه کېږي وایه. نو خدای سره دام نه چې نشته شته ورسره. دویم دا چې زه ورکم نو زه به سبا یارېږم چې زما حاجت شي، خدای چاته حاجت نه لري، د خدای سره څه کمیږي م نه، اس کمی نه راځي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی دا خدای بندگانو، وی اللہ دا زمکا چی زمک پیدایش نمخ کے زمکا لانو پیدا او بی پیدا کړي او دا خدای عرش او بوی نزمکا و ناسمانونو دا اغا وقت نه خدای سخا شروع کړي او تر نه پورې سخا کوي، مال ور کوي او بدون کې معمارغانو نه ور کوي، دې فرېدې دې انسانانو له ور کوي، حیواناتو له ور کوي. څومره غیاګانې زرغونې، څومره میوې زرغونې، څومره غله زرغونې، قسم قسم زرغونې. وی دا خدای لاس کې چې سیدی پټیم کم نشو نه کمیږي، کمېدو والا نه دي. نو زه خو کمانه څوک شی غواړي او زه وایم چې یاره ورکم کم بشي نو خدای سره کمیم نه راځي. دا وایم کمې ورکړل نو سبا که زما یا د بچو اجت شي نو د خدای بچیم نشته او خدای جتمنم نه دی او خوشحالېږي هم ګورې په ورکړه، مونږ پې خفه کېږو پې خوشحالېږي هم په ورکړه باندې. دا الله نږدې دی. فریاد رس چې ته فریاد ورته وکې فوراً د الله دا فریاد قبلوي. دا اورنګزیب بادشاہ چې عالمگیر یو د دا را شکوه په دې تمو چې ما ته بادشاہي ملو شي.
اورنګزیب په دې تمو چې ماته ملو شي. دا راکشکوه کبرجنو بدماشو او غلطو خلقو سره بکیناسته ده پاسه ده او اورنګزیب عالمگیر با نیکانو سره و عالمانو سره ناستو اجسته بیته او پلارم په دې سوچ کې چې باچی چاله ورکړ. اوس دواړه لګیا دي په کوشش کې دي. اورنګزیب هم لګیا دي چې د پلار کم نږدې دوستان دی هغوی ته رجوع کوي چې د ما پلار ته ووایي چې دا بادشاهي ماته راکړي. دا راشقه هم لګیا دي هغه هم وزیرانو ته چې کم د پلار نږدې خلک و هغوی ته وایي چې د ما پلار ته ووایي چې سپمالی راکړي. سپارښونه شروع دي، د پلار تقرب هم شروع دی او چې څه د بادشاهۍ د حاصلولو طریقې دی هغه ټولې کوي او د خلکو نه دعاګانې هم غواړي. نو دې دارا شکوه ته چې وایي چې پلانګي کې یو ډېر نیک سړی دی، عالم دی او بزرګ عالم دی او هغه له لاړ شه چې دعا درته وکړي نو که درته یې وکړه دوا نو رنګې هغه چې چاته هم د ده له اخلاص نه دعا کړې ده نو بس خدای پاک یې قبلوي. نو دارا شکوه وله ورغی، هغه دغسې ناست دی چې دارا شکوه وله ورغی او وله راپاسې ځکه چې د بادشاه زوی دی، شهزاده دی، احترام یې وله وکړه. راپاسېد ورته رغاړه او مسله پرته وه، ورته وایي دارا شکوه شهزاده صاحب په دې مسله کښېنه. هغه وایي نه صاحب ستا په مسله په دې زه نشم کښېناستی، دا خو ستا مسله ده، ستا جانماز دی، زه ستا په جانماز نه کښېنم. وی کښېنم منت ته کوم ته زما د بادشاه زوی کښېنه. دی وی نه 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 صاحب نه 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 کښېنم ستا تا ته به مخکې په ګونټو کښېنم. هغه مطلب خو دا چې دا خو نیک سړی دی، عالم دی، نو چې زه عاجزي وکړم ما ته به دعا وکړي بادشاهي به له پلار میلو شي. هغه ورته بیا وایي دارا شکوه د ما په دې جانماز کښېنه ته د بادشاه زوی. وی نه درې ځله یې ورته ووایي خو دې کښېنه ناسته. نو بیا هغه عالم بزرګ په خپل جانماز په خپله کښېناست او دې ورته را تحیاتو په شکل کې مخامخ کښېناسته. خوایا کنه دارا شکوه صاحب څه له راغلی؟ وی تاله دې له راغلی ما چې ته ما ته دعا وکړې او د پلار دا بادشاهي ما ته میلو شي. بیا خو مې دله درکوله ته پې کښېنه ناستې که نه، خو مې درکوله که نه. الله خو نږدې دی زما ټکي ته، په یو ټکي خدای خبره مني. نو ما خو درکوله ته خو کښېنه ناستې که نه، اوس خو خبره خلاصه شوه. ما خو درې ځله دله بادشاهي درکوله نو ته خو کښېنه ناستې، خبره خلاصه شوه. دارا شکوه پوه شو چې دا خو د کمال ټکي ورانه لاړ. رور مې خبر نشي، اورنګزیب خبر نشي. دا خبر شو هغه راغی هغه پې کښېنو خو قصه خلاصېږي. چې ته اورنګزیب عالمګیر خبر شو، هغه ته هم چا ووایي چې هلته کې یو بزرګ عالم دی، نیک سړی دی، خدای نه چې کومه خبره خېږي خدای پاکي پوره کوي. دا نبی علیہ السلام ګورې فرمایي رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره. ویډیر کړه یو سړی به ظاهر ډول ډال به برابر نه دوړي په پهلوتی سر به ببري او که په خدای قسم وکړي چې قسم نه چوت په دا ټکی باران کېږي نو په دې شین اسمان کې به خدای په دې قسم کې دروغجن نه کې خدای به باران وکړي. دا باز انسان د خلینا خبر ودی کنه پوره کوي، الله غ پوره کوي، خلینا خبره وته پوره کوي. تاسو مخکې ما یو واقعي کې ذکر کړو، هارون رشید او زبیده په لار روانو، هغه په زمانه کې مې یو مجذوب و بالول نو مې بالول په ځمکه لګیا دی کرخې مرخې راښکاږي. هغې خو پېژنده، زبیده ورته وایي چې بالوله څه کوې؟ جنت کې محل جنت کې کورونه جوړو. وی جوړ کړی دی؟ وی او وی په څو خرڅې؟ وی په 10 روپۍ. زه یې وله 10 روپۍ ورکړې. وی دا زما شو په جنت کې کورا، وی دا ستا شو. هارون رشید اړو پروا نه ساتل، هغه لیونی سړی دی چې شپه شوه هارون رشید خوب ویني، چې خوب ویني یو جنت یو خشته محل دی پکې، زبیده ورسره ده. نو دې محل ته راتلو کوشش کوي. نو فرشتې ورته مه ځه سپدې څه کوې؟ وی دا محل ته ځم، دا ستا نه دی، دا د زبیدې دی، دا په 10 روپۍ پرون زبیدې اخیستی دی، ځه ستا نشته. بس یې واپس که هارون رشید وی دا خو 10 روپۍ کې خو کمالو. چې راویښ شو که نه نو بیا زبیدې ته وایي ما خو دغسې خوب ولید. هلکه زه چې ورشو چې په 10 روپۍ د زم یو کور والم په جنت کې، نو چې پې ورغلل هغه بیا لګیا دی بالول او کرخې راکاږي.
نو هارون رشید بالوله سکه وی جنت کی کورونه جوړوم وی جوړ کړی دی ویاو وی پسو خرڅه وی ستا پټوله بادشاہ پټوله بادشاہ را کولې چې در کوم غنی نه وی پرون دې په 10 روپے خرڅاو او نن پټوله بادشاہ وی پرون نه لیدلې سودا او نن لیدلې سودا ده پرون نه لیدلې وا نه د لیدو سودا ده نه لیدلې خو خلک په ارزانم کوي کنه او چې ویني خوخه چې نو بیا ارزان نه بیا ګران شي نو دا نیکان خلق بعلمان بزرگان خلین خبر اوخیږي خدای پورا کوي نو هغه دارا شکوي چې را شیخ ورانګر و اورنګزیب خبر نشي ارور خبر شو اورنګزیب چې دغه سیو خدای له نه دی خبر چې دی ولا تل دی خدا سي وته پته ولګیدل چې دغه سیو عالم دی بزرگ سره دی زه ولا دی ولا راغی چې راغی عالم بزرگ ته اورنګزیب هم د بادشاہ زوی شاهزاده دی وته پاسه وی په دې مصلی راځه کېنه وینا نه سیب نه کېنه دا غوستا مصلی ده ته به مخامخ درته کېنه بیا ورته وی نه بادشاہ زوی کېنه خو چې په دویم ځل وی نو اورنګزیب کېناسته نو مصلی کېناسته چې کېناسته نو دی عالم ته وی دی بزرگ وته وی اورنګزیب عالمگیر سره راغلی وی دی راغلم چې دوا راتاو کا چې د پلار تخت او تاج راته ملو تخت او تاج هغه بادشاہ یاد کړی و د تخت او تاج دوه سيزونه یاد کړ نو دا بزرگ عالم وته وی تخت درته ملاو شو کنه نور سکه تخت ملاو شو ویل چې تاج امراته ملاو شي کنه وی تاج زمالاس کې نه دي تخت زمالاس کې ملاو شو بس الله نو ما خبره ومنله او شو خبره او تاج د هغه سړی په لاس کې دی چې تا ته دا او 10 د پارا لوټه ډکې او بدر تاج آیا غلام او جی خو بزرگ نیک او ها اجماعت او 10 پر لاسونو خپوت او باجی تاج داغه پلاس کې دی دا خو قصاص نه شو چې څنګه غلام ورته مکه او 10 والا غلام راغی لوټه وته ډکټلا او دی لاسونه دی نو د پټکی کوس کو دی اورنګزیب او اخواته کې خو چې پټکی سین کوس کو او 10 کو نه غلام ته وی بچي دا پټکی روچت کو زما په داسره کې ده وی بادشاہ سلامت لاس کې بدر کم تی پخپل نه ما په سره کېدا بادشاہ سلامت دا پټکی براوالم ستا غلامم د دې قابل نیم چې ستا په سر کېدل زره دې قابل نیم چې ستا مبارک سر باندې پټکی کېدم دا پټکی خو لوی خلق په سرونو یګدي لکه به د سربنده کې چې موږ طالبانو ته پټکی ګدو نو خو مشران استادان یګدي کړه دې قابل نیم چې ستا په سر پټکی کېدم دا به صاحب تاسو له لاس کې درکم او تاسو کې ده وی ته د ما په سر کې ده نو پټکی او چت کو په سر وته کې خو ده وی ز تاجم ملاو شو اغالک ورته وی تخت خو پرون ملاو شو او تاج نن درته ملاو شو خو داغه مولا د خدای داسې کی وی د مرادونه پاش کړل وی او مکه سه شو بادشاہ خدای اورنګزیب عالمگیر لورکړه نو بعضی وقت به خدای ته چغه چغه او درخواست بکې او بعضی وقت بلکې یو خبر راشي ابم خدای اوري ابم اینی یعلم ما فی صدورکم تاسو په سینو کې چې سپرا تدي الله ته خبردار الله علیم بذات الصدور ما ته خو چې په خلی وې نو زبا وورم کنه او کله کې کم شي ستا پروتي نو ماته دا غي پته نه لګي د کشف خواندانو ته بعضي وخت الله خو بعضي وخت غوي ته مونږ کشف د چا په اختیار کې نه کله وته خدای خو کله وته الله نه خي لیکن الله بادشاہ انی قریب تا ته نږدې خلینا به خبره نیوته د خلینا او لکه به خبره راغلی او الله عزت خبردار نو الله نږدې په مکه مکرمه کې د بیت الله په خوا کې یو درې کسان ناستو یو اسخر او دوی زمانو او یو د قریش او د ثقیف ته خاندان یا یو د ثقیف او د قریش درې والا ناشتي او هغه یو بل ته وی چې لکه زمون خو خدای پاک ښکارا خبره اوري او پټه چې به اوري او کبه پټه نه اوري او چې د احکارم اوري او کنه اوري ابل استاس خیال دی ابل و چې را د احکار خو اوري
زما خدا خیال چې مونږ ښکاره خبرې کوو الله یې اوري خو پټې خو نه اوري. اوس نبی علیہ السلام لري لګیا دی طواف کوي هغه د دې نه دی خبر. دا بل ورته وایي چې نه 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 چې زمونږ پټې اوري او شته را سره نه اینو یې نه، زمونږ ښکاره اوري او شته را سره نه اینو یې نه، نو پټې به هم اوري. ګورئ فوراً قرآن شریف کی په نبی علیہ السلام الله پاک آیات نازل کړه. دغه درې کسان لګیا دي په دې سوچ فکر کې دي، یو یې دواړه نه اوري، یو یې ښکاره اوري او پټې نه اوري، بل وایي چې شته خو نه چې ښکاره اوري خو پټې به هم اوري. ورشه ورته ووایه چې الله تاسو ښکاره او پټ سکے چې تاسو په کوټه کې دننه بربند ناست یې نو بیا هم ستاسو نه خبردار، او ستاسو په زړه کې کوم شی تېرېږي هغې نه هم رب العالمین خبردار. اذا سألك عني عبادي فإني قريب نزدې الله لري نه د دومره کائناتو مالک د دومره کائناتو بادشاہ هغه لري نه هغه نزدې وي، هغه نزدې موري او هغه لري ماوري. په یو جهاد کې صحابه کرام روان دي او چې په غونډه به خطل نو دی به الله اکبر الله اکبر په زور به وازونه کول. نو نبی علیہ السلام مبارک ورلا आवाज ورک چې نرمیو کې اربعوا علی انفسکم، نرمیو کې دا څه کوي چې غم جوړی کړی دي. ولې نرمیو کې چې الله ستاسو پټې موري، انه قریب مجیب، نزدې دی درته او پټې موري. نو چغې ولې وخې دا نه مړی خرابې کړې. یو صحابي وي زه ورسره په څاروي شاته سورم نو ما وی لا حول ولا قوة الا بالله. نبی علیہ السلام هغه واورېدل وی ما ته وی چې د جنت د خزانو یو خزانه درته نه ښې؟ مې د الله رسول وښایم وی لا حول ولا قوة الا بالله د جنت د خزانو خزانه ده. علماء معلومه چې ګوره جهر مطلقاً ښکاروالی منع نه شو، ځکه چې هغه اوښ باندې شاته ناست هغه خو ښکاره ذکر وکړو خو هغوی ډېرې زیاتې چغې والې. نو هغوی ته یې وی چې دا جهر مفرد دا ډېرې چغې مه وهې ځان له مرۍ خرابوې. ته څه وایې چې ګنې رو ویم نو ابه نه اوري، دا چې ډېرې چغې وایم نو ابه اوري نه پټه م اوري. ادعو ربکم تضرعا وخفیا، الله ته چې چغې وهې نو په زارې ووهې او پټ وهې پټ. الله ستا ښکارم اوري او الله ستا پټم اوري، الله د ورځې اوري، الله د شپې اوري، الله په پښتو هم پوهېږي، په عربۍ هم پوهېږي، په انګریزۍ هم پوهېږي، الله د ماشوم په چغو هم پوهېږي او د بوډا په چغو هم پوهېږي. الله نه یو شی پټ نه دی. دا ټول ژبې الله پیدا کړي دي، دا ټول انسانان الله پیدا کړي دي. یو کتاب کې مې چېرته یو واقعه لیدلې وه، یو بت پرستو او بت تناستو، بت ته صنم وای په عربی کې، په سواد صنم او جمع اصنام راځي. نو دی لګیا دی هغه بت ته فریاد کوي یا صنمو یا صنمو یا صنمو، ای زما خدایا. ابوت ته وای صنم. نو سترګې ورغلې خوب ورغې، نو په خوب کې د صنم په ځای ته لفظ د صمد وته، یا صمد صنم په ځای یا صمد. صمد د الله نوم دی. اوس اے بے نیاز بادشاہ، اے حاجت روا بادشاہ. نو چې یا صمد نو فوراً الله आवाज ورکا ولی بندا ولی. نو فرشتي ورته وی خدایا خلی خطا جوا، هغه خو صنم بت ته چغواله، خو د صنم په ځای ته صمد د خولې نه ووته. نو الله کافر دی ټوله شپې بت ته تېره کړې ده، هغه نه غواړي. او چې خولې نه غیر اختیاري خوله خطا شو صمد ووت، نو تا ول आवाज ورکه. الله ورته څه وایي؟ الله وایي چې هغه بت ته ټوله شپه نه ټول کال چغې والې، خو بت ول आवाज ور نه کړ. نو که غیر اختیاري په تیر کې خولې نه د ما نوم وخته او زه م आवाज ور نه کړم، نو مو بت کې به فرق څه شي؟ موبود کی بس فرق. خدای پاک هغه سړی ته هغه یو ټکی نه ایمان ور نصیب کړ، غیر اختیاري خلې نه و، غیر اختیاري، او خدای پاک هغه د ایمان او د اسلام سبب وګرځاوه. نو چې مونږ قصدان خدای ته چغو یا الله یا الله یا الله یا الله، او په دل کې بیا چغو یو جاړې و سره په جړه مل لړې زیات خوشالي
او بیا د شپې ورته چغه وې د شپې بیا ډېر خوشحالېږي او بیا د شپې په آخره څه کې ورته چغه وې او یقین دی چې پیغمبر علیه السلام د قرآن شریف آیات ماته ویلې دی اذا سألک عبادی عني فإني قریب بندگان زما متعلق تانه سوال کوي زه ورنږدې نو خدای بیا مني ښه پیغمبرانو دا چغې خدای ته ویلې دي په سکندونو کې ورته د الله مدد راغلی صحابه کرامو دا چغې الله ته ویلې دي په سکندونو کې د الله مدد راغلی دی نو زما د خبرې خلاصه څه شوه دا د عقیدې خبره ده دا وړه خبره نه ده دا عقیدې خبره ده چې الله نږدې دی الله څه دی نږدې دی او هر چاته نږدې دی او د هر چا فریاد اوري او هر انسان له پکار دی چې په تکلیف او مصیبت کې الله ته چغه وایي او عقیده هم دقه ولري چې خدای نږدې دی الله لرې نه دی بس دا عقیده دی ولرله نو بس بیا بېغم اوسه بیا اس فکر او سوچ چې ونه کې بیا به خدای ستا دعا قبلوي او دا صفت ما سوا د الله نه د بل چا نشته دا صفت ما سوا د الله نه د بل چا اوس ته ماته دې وخت کې نږدې خبره اورې خو که ته لاړې او هغه سړک ته ورسېدې نو بس بیا دا صفت ختم که ته ما سره نږدې ناستې خبره به واورې خو که ته اخوا چې بیا به یې نه اورې او که ته دروازې وي نو ته به واورې خو که شپی بیا به واونرې او که ته ویښې خو واوبرې او که ودې بیا به واونرې او که توجه دې ما ته نی نو بیا به هم نه اورې او خدای پاک داسې نه دی نه ولا خوب راځي نه ولا ستړی راځي نه پام بل خوا بدلیږي هر وخت اوري او د هر چا اوري نو دا به زمونږ عقیده الله دې زمونږ ټول مشکلات په خیر او په خوشحالی باندې بدل کړي الله زمونږ د عقیده ده چې ته مونږ ته نږدې زمونږ دا عقیده ده چې ته مونږ ته نږدې او الله بغیر ستا نه زمونږ د فریاد بل ځای نشته خدای مونږ ډېر کمزور یو ډېر بې کس او بې څوکه یو الله زمونږ ګناهونه معاف کړي الله زمونږ ګناهونه معاف کړي الله زمونږ ګناهونه معاف کړي الله زمونږ پریشانۍ ختمه کړي الله زمونږ پریشانۍ ختمه کړي خدای زمونږ پریشانۍ ختمه کړي الله زمونږ په ژوند کې زمونږ په مال کې زمونږ په اولاد کې برکت پیدا کړي پای دوستان دې دعاګانې ویلي دي بیماران دي الله تعالی روغ صحتونه او شفا ورکړي د بعضې دوستانو بچي نشته الله تعالی بچي ورکړي د بعضې دوستانو نارینه اولاد نشته الله ته نارینه اولاد ولا ورکړي د کومو هلکانو جنکو چې رشتې نشته خدای صالح رشتې ولا ورکړي خدای زمونږ عبادت سره مینه او شوق پیدا کړي الله د ګناه نه په حفاظت او په امان کې وساتي الله کم دوستان چې د لرې ځای نه راغلي دي الله په یو قدم ولا اجرونه او برکتونه ورکړي او د نبی علیه السلام تابعداري نصیبه کړي او ترانه خدای راضي شي باید دوستانو د حج او د عمرې ارادې دي او درونه کېږي خدای چې د چا په زړه کې د بیت الله طلب پروت دي د عمرو د حج سعادتونه نصیب کړي اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول یو خبره مې یې شوه ما تاسو ته تیره جمعه ویلو د اتوار پر ورځ باندې عمدلته په دې جومات کې په دې مدرسه کې زما غرور دی یوسف احمد مولوي صاحب د هغې د وړې دورې ختم دی مشکات شریف د حدیثو کتاب دی د هغې ختم دی د وړې دورې دلته نو هغه ما ته ویلي چې ټولو ملګرو ته د جمعې ووایي چې په هغې کې شرکت وکړي دعا پکې خدای قبلوي ښه د حدیثو ختم کې الله تعالی دعا قبلوي او بل مشکات شریف داسې کتاب دی چې د ټولو احادیثو د کتابونو مجموعه ده بخاری شریف ترمذی شریف ابو داود شریف مسلم شریف د ټولو احادیث پکې شته نو هغه دلته کې دا کال ورسخ کال وړه دوره وکړله الحمدلله ډېره کامیاب نور کتابونه پکې ویلی شو نو اتوار پر ورځ 9 بجې بعد هغه پروګرام شروع کیږي دلته سحر نصار 9 بجې نو تاسو ټول دوستان چې څومره راسېدې شي نو هغه کې ان شاء الله شرکت وکړئ د نبی رسول الله د حدیثو د خوشاله پنیت باندې او د ثواب پنیت او د دعا د قبلې دو پنیت ان شاء الله الله به تاسو اجر درکړي دا د دې زما لور د هسپتال کې بیمار ده الله دې ول شفا ورکړي یو بل مریض هغه اپریشن دینن الله تعالی دې اپریشن کامیاب کړي خدای دې ول روغ صحت ورکړي او دې د بد نظر د بچ کېدو څه طریقه ده بد نظر دا وای چې لا ما شاء الله كان وما لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله نارینه اولاد نشته الله دې ول نارینه اولاد ورکړي ادم رو بیمار دی الله دې ول شفا ورکړي او دې موږ چې د کور جوړي الله دې په خیر سره ورسي ادم مور بیمار دی الله دې ول شفا ورکړي هم یو دوست په خبر کې د کارخانو مارکیټ کې دکانم دی او بچي د ما شاګردانم دي هغه غریبم د زړه بیمار دی هم نه په هسپتال کې د زړه اپریشن هم دی دعا وکړه چې الله تعالی ولا روغ صحت ورکړي اسد الله مولوي صاحب دی والد صاحب دی الله دې ولا روغ صحت ورکړي بل عمر غری دا غم سره اپریشن دی الله چې د چا بیماری دی خدای ته ولا شفا ورکړي روغ صحت نصیب کړي برحمتک یا ارحم